صحابه کرام که په تاسو کې څوک ژوندی وو زمانه ورباندې تېره سول کېدلی سي تاسې ډېر اختلاف ووینئ لکه دا زموږ د زمانې ده زموږ د زمانې د دا رقم دی چې یو سړی به مخامخ په بدعاتو باندې اخته وي خو چې ته 2000 وارې ورته وایې چې وروره دا ستا کار چې دی دا بدعت دی یعنې په دین کې دې نوی شی جوړ کړی دی دا اسلام و دین نه دی دا پرېږده دی وایي نه 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 پلانکي مولوي صاحب ویل پلانکي اخندزاده صاحب ویل پلانکي اغا صاحب ویل بس په دې باندې به خبره درته خلاصه کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي داسې اختلافات به راشي مخامخ به خلک د الله د بندګانو عبادت کوي د الله تبارک وتعالی عبادت به پرېږدي لیکن څه به ورته کوي تعویل به ورته کوي چې هندو چې و ډبرې ته په سجده باندې پروت نو دا هندوان خو داسې دونه بې اکته دي د هندوانو څخه پوښتنه وکړي دی څه وایي دا رقم زموږ او ستاسې د زمانې زموږ او ستاسې د وطنو د مبتدعین داسې تعویلات کوي په چش کې د غیر الله په عبادت کې داسې تعویلات کوي په بدعات او خرافاتو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره موږ ته راخلاصه کړې ده چې داسې زمانه درته راله داسې وخت رالی نو تاسې څه وکئ فعليكم بالسنة وسنة خلفاء الراشدين المهديين ای انسانانو په دې وخت کې پر تاسې باندې لازمه دا ده چې زما سنت زما طریقه او زما د خلفاء راشدینو ابو بکر عمر عثمان علي رضی الله عنهم اجمعین د دوی د سنت طریقې څخه به نه اوړي د دوی طریقه به خپله وي بیا د الله رسول صلی الله علیه وسلم عضوا علیها بالنواجز د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کلکې ونیسئ لکه د زامې په غاښو چې سړی یو شی ټینګ ونیسي داسې دا د زما سنت زما طریقه او زما د دغو خلفای راشدینو طریقه ونیسي اوس تاسې ته دا ځای در معلومیږي دا زموږ او ستاسې همسایګان د دغو شیخینو مبارکانو په باره کې څه عقیده لري له چا سره یې ته اوس ګزوې دا د الله د رسول صلی الله علیه وسلم حدیث چې د اختلاف په وخت کې زما سنت او د خلفای راشدینو سنت ټینګ او د الله رسول صلی الله علیه وسلم دی راته وایي ګورې سستي مه کې کوئ دورې دورې مه ځئ دا زما سنت زما طریقه او د دغو خلفای راشدینو طریقه داسې ټینګه کوي لکه یو مثال د الله رسول صلی الله علیه وسلم لکه د زامې په غاښو سړی یو شی ټینګ ونیسي داسې ټینګ ونیسئ وإياكم ومحدثات الأمور ګورئ ګورئ د بدعاتو څخه ځان وساتئ د چیش څه د بدعاتو څخه ځان وساتئ فإن كل بدعة ضلالة هر بدعت چې دی هغه ګمراهي ده وكل ضلالة في النار دا د الله د رسول صلی الله علیه وسلم قول چې هر بدعت سړی وکړي دا ګمراهي ده او هر ګمراهي نتیجه جهنم ده د حدیث شریف روایت چا کړی دی ابو داود کړی دی ترمذی د دې حدیث شریف روایت کړی او داسې وایي وقال حدیث حسن صحیح دا داسې حدیث نه دی چې هغه بعضې دلته ناسې له ځانه ګډې درواغ وایي په رسول الله صلی الله علیه وسلم دا رقم کیسه نه ده دا صحیح حدیث دی د ټول امت پر دې اتفاق دا یوه خبره ګوره درته کوم دا حدیث شریف دی پر دا څلور کونجه دنیا علما وګرځي ورته دا حدیث صحیح دی که غلط دا حدیث د دې دی زه عمل ورباندې وکم کې دغه درته چې و دا د الله د رسول قول دی دا د الله د رسول ارشاد دی او د الله رسول دا درته چې زما سنت مه پرېږدئ خلکو او زما د خلفای راشدینو سنت او طریقه مه پرېږدئ خلکو نو بیا به او درېیمه خبره دا ده چې د بدعاتو څخه ځان وګورئ د چیش څه بدعات خرافات زه بار بار دا خلکو ته وایم چې دا خلک زموږ په دا بلوچستان کوټه کې داسې خلک شته چې تاسې و بدعاتو ته امر کوي د بدعاتو خرافات لارې در باندې کوي بېدینه کوي مو او د هر بدعتي ځای جهنم دی او دا حدیث شریف دی ګوري دا بدعت دی نه دی که ما کوي نو زه جهنم ته ځم او که دغه اغا صاحب مبارک کوي بیا به نو دی جنت ته ځي دا رقم نه ده زما ورونو که ما بدعت کوله زه به جهنم ته ځم او که د اغا صاحب بدعت کولم جهنم ته به ځي نسب سړی نشي خلاصېدلی په دې خبره سره خلاص کړي ګوري داسې بدعتیان ګمراه کسان سته د امت داسې پر ډلو ډلو باندې تقسیموي د بدعت په کولو کې د سنت طریقې په مخالفت کې که څوک روانو په دې باندې پوه سي چې دا سړی د دې سړي لاره د جهنم خواته روانه ده
ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ګوري دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخري وصیت دی. صحابه کرام دا ورته وایي دا خبرې د دې معلومیږي چې ته نور ځې له دنیا. ای د الله رسوله موږ ته څه وایې، موږ څه وکړو؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم دا رقم ورته وایي ګوري زما ورونو، وایي زما سنت او زما د خلفای راشدینو سنت میله کوي. او بیا دا رسول الله صلی الله علیه وسلم اختلاف پیشګویي کړي چې اختلاف به ډېري، یو به یوې خواته کشي بل به بلې خواته کشي. په دې وخت کې زما او زما د خلفای راشدینو د سنتو څخه منګولې پر دې باندې ټینګ کړي، لاس به دې ونیسي او د بدعتو څخه ځان وساتي. بدعتونه څه شي دي؟ بدعتونه دا دي وروره، دا زما استاد دا نه دي، دا د زیارتو طریقې، دا نوي طریقې. دا پر زیارتو باندې چې طوافونه کیږي، دا پر زیارتو باندې چې درې منزله ګمبتې جوړې کړي، دا پر زیارتو باندې چې درې سوه پوش اور کړي، دا د قبر خاورې چې خوري، دا چې دلته ناست دی د الله تبارک وتعالی یو ولي ته نارې وروي چې پلانکی کومک و مدد را سره وکړه، او بیا دې خبرې ته بیا دلیل تراشي، له ځانه دلایل ورته جوړي. دا بدعت دي زما ورونو، دا د مبتدعینو طریقې دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي دا خلک به جهنم ته ځي.